هېڅ طلب نشته که دا ژوند خپل خرابی سي یا خو ستا خپله مرضي ده بیا چې ورسره څه وخت بعد میلاو شي سړی روغ رمټي اوس دې سړي نه مال وهل ښه اسان کار دی تو ته داسې ووایه ښه زه به وګورم مسله خو ستا جوره ښکاري اوس الله دې رحم وکړي هغه په یو دغه کې ور واچوي اوس هغه وایي مسله جوره ده خو که هر څه ده خو ختمه یې کړه نو ختمول خو داسې نه ختمېږي ته به راځي څلور پنځه پیرې ته به پیسې راوړي ته به ما سره کښېنې ته به څاروي لالې ته به پروګرامونه کې سړي ته هغه مسله ګټه کړي نو د عوض د اخیستو دا مطلب نه دی چې د دې نه سړی په ناروا طریقو سره کاروبار جوړ کړي اولنی حدیث یا اولنی دعای راوړې ده وایي د مریض د بیمار پرسۍ په وخت دعاګانې دلته موضوع دا نه ده ګنې بې شماره فضایل راغلي د بیمار د عیادت کولو او دا د افسوس سره وایم چې دا عبادت پښتنو کې د نشف مطابق دی عبادت او که کوي نو اکثر هغه د عدل بدل په دغه کوي وایي زما خواله راغلی زه چې بیمار وم نو زه یې خواله ورځم او دا که ورسره ووایم زیاتې به نه چې نن سبا هغه عدل بدل هم تقریبا هغه هم ختم شوی د پیسو د مزدورۍ د زور د لاس نو خوا کې بیماری دیوال په دیوال د هغه تپوس نه کوي بلکې کمره کې ورسره د هغه تپوس نه کوي که چېرته ووایي چې یاره دوایي په کار د 10 روپۍ لګي دا یو لوی عبادت دی چې موږ ترې غافله یو لوی عبادت دی د بیمار تپوس کول او نن سبا خو هغه تپوسونه هم اسان شوي دي آلات راوتي دي سورلۍ قسمه قسم راوتي دي چینې کوي د هغه دپاره 1000 بانې او چې څوک یې کوي د هغه دپاره یو بانه هم نه وي زه اکثر دا خبره کوم هر ځای کې ډېر ځایونو کې ما دا خبره کړې زم چې یو سړی نه کوي که نه د هغه دپاره 1000 بانې دي زه داسې وکړه داسې موبایل بنو او بس ما رایادولی جو یېرې شو جو کار کوي او جو بس پلانې راغه وغیره دا ټولې تشې بانې دي او چې کوي د هغه دپاره یو بانه هم نه وي نو دا یو لوی عبادت دی او بعض نیکان بندگان ما د الله لیدلي په دې ملک کې د عربو علماو کې بعض یو څو سره زه تلی راغلی یم په هغه وخت کې چې کله ما د هغوی سره سبق وي د الله د رضا دپاره به هغوی د ګټو هسپتالونو د تلو د بیماریانو تپوس ده هفته کې یو ورځ یو ګنټه دوه هغه دې له به ټاکلې وه ځان سره به څه هدیې تحفې څه ویوړي او بیا به پکې بعضو دا چل کوو چې راوتو به نو هلته استقبال کې ریسپشن کې به تپوس وکړو دوی کې کم بیمار طاقت نشتی د علاج کول او ورته یو کس پکې دا څومره پیسې پې راځي دومره پیسې به ورکړه خو زما نوم به ورته نه وی او علاج او که نورې راتلي دا زما نمبر دی ما ته به رینګ وکړي داسې هم د الله بندګان شته سوچ وکړئ چې الله رب العزت به دې بنده له څه ورکوي هغه حدیث قدسي دی تاسو ته به یاد وي چې قیامت په ورځ به الله دې بنده ته وي بنده وي زه بیمار شوی وم ته زما خواله نه وي راغلی نو هغه به ورته یا الله ته رب العالمین ته څنګه بیمار شوی په تا بیماري نه راځي وي زما پلانې بنده بیمار و ته یې خواله نه وي ورغلی او که ته ورغلی وې هلته به دې زه موندلی وې نو دا عبادت مه ضایع کوئ په نن سبا دور کې چې تپوس اسان شوی دی چې ورشي نو یو ادب دا دی په دې زما یو بیان دی که فایده اخیسته غواړي هغه به واورئ د مریض د عیادت آداب پای کې یو ادب دا دی چې ورشي نو د هغه دپاره به دعاګانې غواړي او که دم پې اچولی شي دم به پې واچي حدیث کې راځي که څوک خپل ورور سره په دم اچولو کې مرسته کولی شي نو ودې کړي د دین کار دی د خیر کار دی کیدای شي الله ستا په دې دم سره ښه کړي ستا په دې دعا سره الله ښه کړي تلاوت چې کوم ته وکړو کیدای شي الله یې دې سره ښه کړي څه پته لګي دا نه چې تا هلته ورشي ښه ډاکټران څه وایي ښه به شي یاره دا ډېر عجیبه تپوس دی اورېدلی هم دی که نه ډاکټران څه وایي ښه به شي ډاکټرانو ته به خپله پته نشته چې دی هغه ډاکټر به ښه شي او که نه پاتې لا مریض دا څه سوال دی چې ډاکټران څه وایي چې ښه به شي
داسې قسمه خبرې چې د هغې سره د مریض طبیعت خرابېږي ناامیده کېږي د دې قسمه خبرو نه به ډډه کوي او امید به وله پیدا کوي او یو د حدیث کې دا راغلي هم دي رسول الله وسلم وایي چې تاسو کې څوک د بیمار خواله ورشي نو فنفسو د دپاره په ژوند کې امید پیدا کوي ژوند کې وله امید داسې پیدا کېږي ته ورته ښایسته خبرې وکړي دا نه چې ښه به شي رنګ د یاره تک زیړ دی روز تر روزه خرابېږي پلانې تې مړ او هغه بیا روغ شوی نه و او هغه بل داسې او هغه داسې دا غلطه طریقه ده نو دعاګانې وله وغواړه کمې دعاګانې به وې اولنۍ راوړې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ابو داود راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی من عاد مریضا چا چې د یو داسې مریض بیمار پرسي وکړه لم یحضر اجله چې د هغه د مرګ نیټه نږدې نه وه یعنې دا نه چې زنکدن کې دی او بالکل نا امیده دی خو عام یو بیمار دی او ته یې خواله وره دی فقال عنده 7 مرار او ده وپیرې د هغه په خوا کې دا دعا وغوښته وپیرې به وې اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک زه سوال کوم د هغه لوی ذات نه چې مالک د لوی عرش دی چې تا له شفا درکړي اسانه دعا ده اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک څو پیرې وپیرې چا چې دا وی ګوره الا عافاه الله من ذلك المرض مگر الله به د دغې مرض نه شفا ورکوي ځکه یې ګوره وایي چې نیټه د مرګې نه ده نږدې دا شفا چې ورته میلاویږي نیټه د مرګ نه ده نږدې یعنې زنکدن بیماري نه ده ښه ته داسې بیمار خواله ورلی چې یاره تا پې دا وپیرې مو وې او سړی ښه نه شو بلکې مړ شو ولې نیټه د مرګ نږدې نو نیټه خو نه بدلېږي که خو دې نه علاوه الله رب العزت به دا سړی ښه کوي ښه چې کله ښه نه شي د هغې نور ډېر اسباب دي لکه څنګه چې ګوره هر ځای کې به دا تپوس نه کوي د بعضو خبرو په باره کې د ځان سره قانون یاد کړه چې الله ګوره د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي خو چې کله یو کار هغه شان ونه شو نو هغه بیا زما او ستا په کار کې یا په وینا کې څه کمیږي لکه اوس الله قرآن کې څو ځایونو کې وي زما نه دعاګانې وغواړي زه یې قبلوم ډېرې داسې دعاګانې چې خلکو غوښتلي دي او قبولې شوي نه دي که نه نو زمونږ څه وایي چې یاره الله څه الله خو وي زه قبلوم او مونږ یې غواړو نه ته لږ ځان ته هم وګوره که نه چې آیا ته لایق د دې چې ستا دعا دې قبوله شي الله خو دعا قبلوي خو د هغې دپاره څه شروط دي آداب دي که نو دغه شان دلته هم دا مسله یاده ساتي دویمه دعا او دا درته ووایم ګورې چې د دې دپاره څه اجازې مجازه نشته ګورئ چېرې مریض باندې دم اچوم دې دپاره به څه اجازه به دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم من عاد مریضا څوک چې د بیمار تپوس ته ورغی یعنې د ټول امت دپاره اجازه ده د دې دعا ویلو د ټول امت دپاره یعنې چې یو کس دی خاص